د نبی اوښکو او د افغانستان د بریا په اړه لر او بر څه وویل. امرالله صالح، محسن داوړ، منظور پښتون، اشرف غني او همدارنګه د ذبیح الله مجاهد په ګډون چاغ غبرګون ښودلی دی. دا ټول په دې ویډیو کې کتلی شئ، نو ضرور دا ویډیو تر پایه وګورئ. د نبی اوښکو ته محسن داوړ لیکلی دي د افغانستان کرکټ لوبډلې کپټان د ملي سرود لپاره د اوښکو تویولو په لیدو مې زړه مات شو. افغانستان له اوږدې مودې راهیسې د نړیوال قدرتونو لپاره د جګړې ډګر و. د نړیوال وجدان ظهور لپاره دعا وکړئ چې انسانیت او شفقت د ځواک او لالچ څخه پورته شي. همدارنګه امرالله صالح هم ترڅنګ لیکلي دي په ټویټر باندې د افغانستان کرکټ اتلان د افغانستان ملي سرود غږوي او ملي بیرغ پورته کوي. زه یې زړورتیا ته سلام کوم. بلخوا د ننګرهار پخواني والي او د دفاع وزارت مرستیال وزیر شاه محمود میخیل لیکلی دي ملي سمبولونه د یو شخص او حکومت میراث نه دی، بلکې دا د افغانستان د ملت پورې تړاو لري. ډیرو په 16 لسیزو کې کوښښ وکړ چې د افغانستان درې رنګه بیرغ له منځه یوسي او یا هم د افغانانو احساس ووژني، خو ټول ناکام شول او ناکام به شي. د ولایتي شورا غړي راضیه نیازی لیکلي دي نړۍ ته زموږ د ځوان نسل د ماتو زړونو، ناهیلۍ او ناچارۍ په چپه خوله ننداره وړاندې کول. زموږ اتله ستا هرې اوښکې ته دې د جمهوریت ټول لنډغر او د امارات بې هویته ټوله ډله درلوږی شي. ستاسو مورال دې لکه پامیر هسکوي. دا د خس او خشاکو بادونه باید ستاسو د هیلو باغروره قامت ونه نړوي. زموږ ملي ارزښتونه زموږ له زړونو هیڅوک نشي لرې کولی. دا کار دوامداره نشي پاتې کېدلی. د ولسي جرګې غړي کمال ناصر اصولي هم بیا لیکلي دي چې د افغانستان د ملي بیرغ په رپېدلو او ملي سرود په غږېدلو سره د هر اصیل افغان د سترګو اوښکې راځي، د برم او افتخار احساس کوي. د نبی اوښکې د ټول افغان ولس اوښکې دي. پخپله بیا د نبی زوی هم دا عکس خپور کړی دی، ورسره لیکلي دي چې داسې افغان به نه وي چې د لالا دې انځور نه وي درلولی. اخ وطنه. او محمد اشرف غني هم افغان اتلانو ته مبارکۍ ویلي او لیکلي دي چې ټول افغان عظیم ولس ته دې په نړیوالو شل اوریزو لوبو کې د سکاټلینډ پر وړاندې زموږ د کرکټ د ملي ټیم د اتلانو بری مبارک وي. دوی نن د یو ستر غمځپلي ملت په شونډو مسکا راوسته او د ټولو په زړونو کې نوې هیلې وټوکولې چې دا ملت ژوندی دی او هیڅوک یې یرغمل نشي ساتلی. ډاکټر عبدالله هم بیا په خپله فیسبوک پاڼه باندې پوسټ کړی دی او لیکلی دي چې د مبارکۍ پیغام په 2021 کرکټ نړیوال جام کې د سکاټلینډ پر وړاندې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د ستره بریا دی ټولو هیوادوالو ته مبارک کوي. د افغان لوبغاړو نننۍ لوبه د ستایلو وړ ده. په راتلونکو لوبو کې د افغان لوبډلې د بریا په هیله. همدارنګه د ډیورن فرضي کرښې اخوا هم د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون د ملي لوبډلې د بریا مبارکۍ داسې لیکلې ده افغان ټیم ته دې بریا مبارکوي، تل دې د افغانانو د خوشحالۍ سبب وګرځي. همدارنګه بیا پنجاب محمد شاهد افریدي لیکلي دي افغانستان په دې لوبډله په دې میدانونو او په دې سپینرانو د نړۍ غټ غټ ټیمونه ماتولی شي انشاءالله. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ملي لوبډلې سکاټلینډ ته ستره ماته ورکړه. د نړیوال جام په روانو شل اوریزو سیالیو کې نن افغان لوبډلې د 4 لوبغاړو په سوځېدو سکاټلینډ ته 191 منډو هدف ورکړ چې سکاټلینډ د ټولو لوبغاړو په زیان بیا ټاکل شوی هدف پوره نشو کړی او ټوله لوبډله په 60 منډو وسوځېده. د یادونې وړ ده چې افغان لوبډله خپله راتلونکې لوبه د روان میلادي کال د اکتوبر میاشتې په 29 نیټه د پاکستان پر وړاندې لري، نو تیاری ورته ونیسئ. ستاسو له ملتیا ډیره زیاته مننه. تاسو کولی شئ زموږ نورې ویډیوګانې زموږ د یوټیوب چینل په سبسکرایب سره وګورئ. سکاټلینډ ته د ماتې په اړه، د نبی د اوښکو په اړه او همدارنګه د اشرف غني په ګډون د ګڼ شمېر سیاستوالو دغه نظرونو په اړه تاسو خپلې ویناوې غبرګونونه کولی شئ په کومنټ کې راسره شریک کړئ. تر بیا مو په الله سپارم.